درې نعمتونه د الله رب العزت داسې دي چې دا د انسان په سعی او په کوشش کې نشي راتلی. دا د الله لوی فضل په انسان باندې. نو موږ تاسو باید الله شکر ادا کړو، خپل رب وپېژنو. 15 شپې ژوند د الله په خوښو په بندګۍ باندې انسان تیر کړي. یو چې نه و الله موجود کو، زموږ ستاسو موجودیت په دې کې د انسان هېڅ اختیار او هېڅ واک او هېڅ کسب و کوشش نشي ځایېدلی او نه ځایېږي. موږ په دې پوهېدلو څونه لوی انعام او احسان الله پاک په موږ تاسو وکړي چې الله پاک پیدا کړو. همدا ټکي ته الله پاک په سورې دهر کې داسې اشاره کړې ده، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خو بالکل ستا نوم نښان وجود دي چېرته نه و. الله وایي ما دومره لوی احسان در باندې وکړي، موږ بیا هم غافل بس فالتو کارو باندې سر الله را څیر. الله رب العزت فرمایي خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله وایي لږ چې لیدونکی کتونکی ګرځېدونکی دا په خپله نه یو چا داسې کې هغه رب احسان په انسان باندې لازم دی چې شکر یې ادا کړي. شکر یې د الله معرفت او عبادت دی. دوم اجزانو کله چې انسان د دې کوشش شروع کړي چې زه چا پیدا کړی یم او څه لپاره پیدا کړی یم، د هغه څه مطلب دی، څه غرض دی، نو د انسان لاره د هدایت خواته خلاصېږي. کنی انبیاء علیه السلام خپل کور والا ته او خپل بچی ته هدایت نشي کولی. د هدایت کلی یوازې د الله رب العزت په لاس کې. هدایت د ایمان و طرف ته، هدایت د اسلام و طرف ته، هدایت د نیکو اعمال و طرف ته، هدایت د توبې، هدایت د شو، دا د انسان در وسوتلې خبرې دي. الله رب العزت فرمایي انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. او الله رب العزت وایي موږ هدایت ورته وکړي، دواړې لارې موږ ته وښولې، بیا نو څوک شاکر سي او څوک کفر و نافرماني او فسق و فساد اختیار کړي. دا هم د الله رب العزت یو ډېر لوی احسان دی. د انسان در وسوتلې خبرې دي. ماشوم په دې څوک پوه کولی شي چې د مور شیدې وڅښي او دی بیروي وي دی به کوي دی به کوي. همدارنګه دریم هغه دخول د جنت دی. دخول د جنت ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. که څه هم دا نتیجه د هدایت د اسلام او د ایمان، خو اما لیکن دا هم د انسان در وس او در سعی او در کوشش وتلې خبره ده. جنت موږ ته زموږ پر کوشش نه راکول کېږي. دا د الله یو لوی رحم او مهرباني زموږ د بندګۍ هغه د خدای پاک د خوښ مطابق د ژوند زندګۍ تیرولو یو ناز. ځکه جنت ابدي دی، موږ تاسو خو ابدي نه. 15 کاله 15 کاله مثال 10 کاله به ته ژوندی، 3 کاله د رسول الله مبارک زندګي و. نو دا 8 کاله او ابدي او بیا هغه نعمتونه چې هیڅ تصور انسان نشي کولی، هغه زموږ صحیح نو هغه صرف د الله په رحم باندې سره رسېږي. د دې وجې زما ګرانو عزتمندورونو پر دې باندې د الله شکر ادا کول دي. فلله الحمد.